کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغو ته یو شان ده که ته هغوی وویروي یا یې ونه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. په غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیستې، خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته. د هغو په زړونو کې یوه ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. پام ولرئ په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته. او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی همغسې تاسې هم ایمان راوړئ، نو هغوی همدا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لرئ په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي خو دوی نه پوهیږي. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده، خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅکله په سمه لاره نه دي.